دا چې اخته په ویر د ځان دی دا په چا پسې دی دا چې اخته په ویر د ځان دی دا په چا پسې دی دا چې په توره شپه روان دی دا په چا پسې دی ته چې دا خپل شوی تاوان راز بادوې ما نیسې دا چې زما شوی تاوان دی دا په چا پسې دی ته چې دا خپل شوی تاوان راز بادوې ما نیسې دا چې زما شوی تاوان دی دا په چا پسې دی یو چې دا دومره فکرمند دی دا په چا پسې یو بل چې شلېدلی دی ګریوان دی دا په چا پسې دی ډېر زبردست مننه السلام علیکم ګرانو ملګرو ګرانو اورېدونکو ګرانو مینوالو سلامونه او مینه او احترامات مې ومنې خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله یې او د ژوند په رنګینو کې غواړم چې دا یو غزل در سره شریک کم د جهانګیر صاحب په موجودګۍ کې غزل څه په دا ډول دی چې ادا کوي نازونه کړي مستی راغاړې وځي ادا کوي نازونه کړي مستی راغاړې وځي د پنجو په سرونو باندې ځي راغاړې وځي د اوښکو سره وینې مې روانې شي د سترګو چې زما په سفر او خپل بچي راغاړې وځي ډېر زبردست دا بیا و مننه د اوښکو سره وینې مې روانې شي د سترګو چې زما په سفر او خپل بچي راغاړې وځي هغه زما د سترګو اشارو باندې پوهیږي هغه زما د سترګو اشارو باندې پوهیږي چې مړې سترګې ورواړم دستي راغاړې وځي مننه نو څه به درته ووایم زما خواره نصیبه چې ګل ته ګوتې تېرې کړم ازغي راغاړې وځي نو څه به درته وایم مننه نو څه به درته ووایم زما خواره نصیبه چې ګل ته ګوتې تېرې کړم ازغي راغاړې وځي یو پیغله پښتنه ده او بل ډکه له حیا له شرمه یې تک سره شي اننګي راغاړې وځي ډېر زبردست مننه یو پیغله پښتنه ده او بل ډکه له حیا نه له شرمه یې تک سره شي اننګي راغاړې وځي پوهیږي چې په دې چم کې د مینې سزا مرګ دی حیران یم فکرمند را پورې مري راغاړې وځي ادا کوي نازونه کړي مستی راغاړې وځي د پنجو په سرونو باندې ځي راغاړې وځي پوهیږي چې په دې چم کې د مینې سزا مرګ دی حیران یم فکرمند را پورې مري راغاړې وځي حیران یم فکرمند را پورې مري راغاړې وځي